بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د خدای چې بخښونکی او مهربان دی. ګرانو کتونکو، سلامونه، احترامونه او ستړي مشئ. پرونه راسي هر سړی او یا ښځه ده تپوس کوي چې سبا اختر شته او که نه. داسې تپوسونه خو د روژې په میاشت شروع کېدو کې هم تپوسونه کېږي، خو د اختر او خاص کر د وړوکي اختر په موقع باندې څه بل څه حال وي او د قوم نه او د خلکو نه هر څه هېر وي، بس دغه یو مسله کې نښتې وي او د قوم د ټولو نه غټه مسله همدغه یوه جوړه شوې وي. نو ما وې چې راشه تنور تود دی او په دې تود تنور کې خپل ویډیو دا روټۍ هم پورې کا، خو د دې روټۍ پورې کولو نه مخکې یو درخواست، یو غوښتنه چې دا ویډیو پورا تر اخر پورې وګورئ، لایک یې کړئ، خپلو خپلوانو دوستانو ملګرو سره شیر کړئ او دا چینل سبسکرایب کړئ او د غونګرو دا بټن ضرور دباو کړئ. خبره دا ده چې نن د جمعې ورځ ده او زموږ روژه ده، اخیری روژه ده، ځکه چې زموږ د محلې ملا صاحب بیګا تقریبا څه د پاسه 11 بجې دا اعلان وکړو چې چونکې د قاسم علي خان جومات والو دا خبره کړې ده چې چونکې د میاشت لیدو څه شهادت رانلو، نو سبا ته روژه ده د جمعې په ورځ، څنګه چې نن ده، او اختر به د خالي په ورځ وي. مونږ منټلی او دماغي طور باندې تیار روژې ته، مونږ خو وی چې اختر دی خو د ملا صاحب نه بغیر به څوک څه وکړي، نو زمونږ په دې وجه باندې روژه ده. د خبره دا ده چې زمونږ روژه شوه، رویت هلال کمیټه اعلان وکړو چې روژه نه ده او خبره پکار دا ده چې خبره ختمه شوې وي. د دې نه مخکې یو لویه نخره جوړه شوه چې کله د مرکزي رویت هلال کمیټۍ د طرفه اعلان وشو چې شهادت ټول ملک نه مونږ ته رانغلو او سبا به روژه وي او بله ورځ د خالي په ورځ به اختر وي. ټول ملک کې خبره ختمه شوه او مسله حل شوه، خو پښتانه کله په قلار کینی. اول پښتانه د مرکزي رویت هلال کمیټۍ په تمه ناست وو او چې کله د هلته نه د روژې اعلان وشو او د اختر اعلان ونه شو، نو زموږ پښتانه په قاسم علي خان جومات په تمه کېناستو چې په پلځی صاحب تکړه سړی دی او هغه به د اختر اعلان وکړي. که په دغه اتفاق شوی وی نو هم به ډېره ښه وه، خو خبره دلته کې هم پوره نه شوه. د دې نه مخکې د مردان رستم کلي بابو صاحب د طرفه په سوشل میډیا باندې خبر راغی چې بابو صاحب میاشت ولیدله، د اختر میاشت ولیدلې شوه او دا هغه بابو صاحب دی چې د هر کال د روژې او د اختر میاشت وویني او دی بیا په سوشل میډیا باندې اعلان وکړي او د اعلان خپله نه کوي، دی خپله هم دا دعوه لري چې زه میاشت ووینم او د دغه کلي ټولو خلکو ته یې وښایي او اعلان وشي. د سره د هم اعلان وکړو، بیا په سوشل میډیا باندې یو بله نخره شروع شوه چې په هغې کې داسې تصویرونه رالل چې دا بابو صاحب په اتکړو کې ولاړ دی او دا بابو صاحب نیولی دی، پولیسو نیولو. بابو صاحب وروستو بیا په یو ویډیو کې سپور استغې دغه خلکو ته ووایي چې زه خو په کور کې ناست یم او دا دی ما پسې دا خبرې کېږي چې زه پولیس نیولی یم. هغه دغه خبره یو پښتو کې متل دی، وایي چې بیزو یا شادو هسې هم ګډېږي او چې په غاړه کې ورته یا ګونګروان واچوي نو بیا خو په ګډا باندې ځان مړ کړي. پښتانو کې هسې هم اتفاق نشته او په یو خبره هم د اتفاق کې نه راځي، خو ورسره چې بیا د مولیانو صاحبانو بې اتفاقي او بیا په دا سوشل میډیا هم شامله شي، نو بیا خو پښتانه بس په خپل چې کوم د دی کوم عادت دی نو هغه نور هم زیات شي او څه عجیبه کیسې کېږي. د بابو صاحب د مردان د رستم کلي بابو صاحب نه پس په مردان کې مولایانو صاحبانو تقریبا په اتفاق باندې دا اعلان وکړو او په سوشل میډیا باندې نشر شو چې دلته شهادتونه راغلي دي
او سبا به اختر وي، یعنې د جمعې نن د جمعې په ورځ به اختر وي. خبره هلته کې دغه شوه او خبره دومره خوره شوه چې ایون د اعتکاف ته ناست چې کوم خلک وو هغه هم اعتکاف نه راپاڅېدل، خپلې بسترې راوچتې کړې او لاړل. څه وخت پس چې کله د قاسم علي خان جومات والو دا اعلان وکړو چې سبا ته روژه ده او اختر نه دی او موږ ته شهادتونه نه دي راغلي، نو څه بولیانو د بردار هغه خپل اعلان واپس واغشتو او اعلان یې وکړو چې سبا به روژه وي، اختر به نه وي. اوس اعتکاف نه هم خلک پاڅېدلي وو او څه به یې کول، او په دې اعلان د وجې بیا اعلانونه وشول چې اعتکاف والا چې کم لاړ دي هغه واپس راشئ. اوس نه یم خبر چې د دې دغه به څوک وي، د دې ریسپانسبل یا ذمہوار به څوک وي، خو داسې شوي دي. مردان کې بیا عجیبه طریقه وشوه، بیا څه مولیان صاحبان راغونډ شول او ورسره سابقه میر مردان هغه هم کېناستو او دی دا اعلان وکړو چې نه شهادتونه راغلي وو او سبا به مونږ اختر کوو. اختر نن په مردان کې اختر دی. نور خلاصه کوي چې مردان نه علاوه په وزیرستان والو مردان والو خو نن اختر دی، وزیرستان والو او افغانستان کې پښتنو پرون یعنی د سعودي عرب نه هم مخکې اختر کړی دی. نن نتیجه دا ده چې څه په مردان علاقو کې، د پېښور هم پسې علاقو کې او لږ غونتې زموږ په نوخار علاقو کې او په بنو کې او په لیکي مروت کې نن اختر دی او زموږ نن روژه ده. نو ټول علاقه کې چې د پښتنو د دې مسلې نه سیاسي مسله هم جوړه کړه. د پی ټی آی والا زیات تر خلک دا وایي چې نه اختر د خالی په ورځ صحیح دی، خو پښتانه نیشنلسټان چې کوم دي هغه وایي چې نه اختر نن صحیح دی، ځکه چې رویت هلال کمیټۍ والا زموږ د پښتنو شهادتونه نه مني، دې وجې نه اختر خو نن دی خو خالی په ورځ د پښتنو شهادتونه نه منلو د وجې هغه اختر خالی په ورځ کوي. او دا شعر هم پکې وایي چې که روژه وي نو زموږ ګواهي نه مني او په موږ باندې اختر هم د لاهوره راځي. اوس خبره دا ده چې څه خلک وایي چې دا د حکومت هم د حکومتونو هم نه غوښتل چې د جمعې په ورځ اختر وي، ځکه چې کله چې دوه خطبې په کومه ورځ باندې یو شي نو بادشاهي بدلیږي، نو د دې وجې نه د جمعې په ورځ اختر کوي نو دوه خطبې به کېږي، نو د دې وجې نه هم خالی په ورځ اختر اعلان کوي. اوس حال دا دی چې د پښتنو په څه علاقو کې اختر دی او زموږ غوندې علاقو کې روژه ده. داسې مې هم اورېدلي دي چې څه ځوانان دا وایي زموږ په علاقه کې چې زموږ خو روژه ده، خو زه چې د مردان طرف ته لاړ شو هلته کې چونکې اختر دی نو موږ به هم څه خوراک مراک وکړو، ځکه چې د روژې په ورځ باندې خو د شیطان روژه وي نو هلته به مو روژه نه وي او بیا به واپس راشو نو بیا به مو روژه وي. عجیبه خبرې دي. اوس زموږ خو روژه ده خو په سوشل میډیا باندې د هغه علاقو دوستان ملګري موږ ته د اختر مبارکي راستئ او اختر مبارکي هم د ټیک ده، ورسره د قسمه قسم ناشتو مټایانو او دا تصویرونه هم شیر کوي او ویډیوګانې راستئ او دلته کې زموږ غوندې روژهدارو شونډې وچې دي، خوله مو وموچه ده او مزې هغه اخلي او زموږ په خولو کې ورته اوبه راځي. خبره دا ده ټوله دنیا کې او په پاکستان کې هم د میاشت چې کله د اختر د میاشت لیدو اعلان وشي خبره ختم شي، خو پښتانه په آرام نه کینی. دی وایي چې په اسلام باندې ټولو نه زیات موږ پوهیږو، په شرع باندې هم موږ پوهیږو او د موږ نه څوک زیات په شرع نه پوهیږي او زموږ ملایان صاحبان هم ورسره شي او یو لوی کنفیوژن جوړ شي. د دې حل ډیر آسان دی، خو خبره دا ده چې که زموږ مرکزی او صوبایي حکومتونو چارواکي او ملایان صاحبان په خپله کې په یو طریقه کار باندې
متفق شي او دا ټول قوم یو ځان پسې بوزي، نو دا اختر به هم په یو ځای کې کیږي، نه صرف په ټول ملک کې بلکې د صوبې په مختلفو علاقو کې به هم یو اختر وي، یو روژه وي او یو اتفاق به ښکاره شي. خو دا خبره اله اسانیږي چې څنګه ما ووې چې مرکزي حکومت، صوبایي حکومت ورسره زمونږ ملایان، علما صاحبان هم په دې کې څه کوشش وکړي، نو دا خبره دا ګرانه ده، خو دا ګرانه خبره اسانېدی شي. یو خبره دا هم کېدی شي چې ویلی شي چې مخکې زمانه کې به چې په یو کلي کې میاشت ولیدی شوه نو هلته کې به اختر و، او په بل کلي کې به چې میاشت نه وه لیدلې شوي نو هلته به اختر نه و. خو که په یو کلي کې به سپوږمۍ ولیدلی شوه نو بل کلي ته به خبر لاړو، ځکه چې نږدې کلی به و نو په آس یا په اوښ باندې به خبر ورسېدو، چا به ورسولو نو هلته به هم اختر شو. اوس خبره دا ده چې هغه وخت کې خو د کمیونیکیشن دا وسیلې ډېرې ګرانې وې، اوس خو هر څه آسان شول. اوس خو د یو کلي خبر څه چې د یو ملک په بل ملک ته او پوره دنیا ته خبر رسېدو کې منټونه لګي. اوس خبره دا ده چې که دا نن سبا چې کومه دنیا ده دې ته ګلوبل ویلیج ویلی شي. ګلوبل ویلیج مطلب دا دی چې دا یو کلی دی. اوس چې یو کلی شو او په یو کلي کې چې سپوږمۍ ولیدی شوه او اختر کېدی شي، نو په ګلوبل ویلیج کې خو چې کوم ځای کې هم سپوږمۍ ولیدلی شوه نو بیا پکار دا ده چې په پوره ګلوب کې پوره دنیا کې اختر شي. خو خبره دا ده چې دا زما خبره دا ده چې ګورې دا زما څه دغه نه ده، واسې نه چې خلک وایي چې وګوره دم پکې یو فتوا ورکړه، نه خبره دا نه ده. حقیقت دا دی چې نن په سعودي عرب کې اختر دی او ورسره سعودي عرب سره امریکا، پوره یورپ، یو ای ای پوره ټول هر ځای کې اختر دی. افغانستان کې اختر دی، که اختر نه دی نو یو په بر صغیر کې نه دی، ځکه دی وایي چې ما په مونږ په خپله سترګه باندې سپوږمۍ نه وي لیدلي. د نن سبا په دې ساینسي دنیا کې چې د سپوږمۍ پوزیشن د پوره کال دپاره ته معلومولی شي، هغه وایي چې په سترګه دې نه لیدلي نو اختر یا روژه نه کیږي. خبره دا ده چې د نننۍ دنیا کې چې تر څو پورې د دې مسلې یو متفقه حل نه وي نو تر هغه به دا مسایل وي، او خاص کر کې زموږ پښتنو کې به چېرته هم یو روژه یو اختر ونه شي. تاسو ډېره مهرباني، ډېره مننه. د خدای په امان.